دا د ننګرهار هغه لرې پرتې سیمې دي چې یو وخت پکې د مرګونو ډرونونو نښتو راپورونه خپرېدل. که د ایثارو مصیبه زنانه تشناب کې اچولې وي او راباندې شاوخوا بمبار کې د الله جل جلاله زه وساتم حوصله ووتم ورور مې هلته بر شهید اوسوی وینه مې دلته شهیدان دي جومات نه خلک لاندې وو 10-12 کسان دي چې شهیدان پراته وو. نازیان، ګورګورۍ، اوغوز، زاوا، نری اوبه او د چپرهار په ګډون ګڼو نورو دغه ډول سیمو کې به ژوند کول له مرګونې ویرې سره مله وو. دا خبره نه وه چې ته هر څوک وي خو چې ته به دلته ګرځې د ته په نښه کولې او ته یې ویشتل. صرف طالب پورې اړه نه لرله لکه دا اتم راغلی وی او دلته ګرځېده دلته د یوه کور وی یا د مځکه وه په دې خاطر راغلی وی چې زه وګرځېږم چې د اته یې نښې لا برابر شوی وی ته یې ویشتې او د خرو سره یې خلک وویشته د میږو سره یې خلک وویشته شاید د حال ماتی نه میږي اپو ورې ځای کې یې میږي پیولې او میږو سره یې ویشتې او میږې هم ورسره مړې وي. دا اسمان کلي کې یو هلک دی عبدالولي په نامه باندې د مور او پلار بار په غره کې و د اختر میوه یې راوړله بار تنګي کې خر ورسره و بیا دا بې د موقع د هغې سره یې ویشتې. خو اوس دا سیمې د سیاحت چکرونو میلو په ځایونو بدل شوي. شکر الحمدلله زه خوشحاله یم د ولس هم دلته خوشحال دی خو دلته اوس امن ډېر دی سیلانیان راځي هغوی بیا هم دلته خوشحاله وي ډېر زیات ولې چې دلته امن او امنیت ډېر دی. پخوا ترې د سیمې اوسیدونکي کډوال وو خو اوس ورته له ډېرو لرېو پرتو سیمو خلک د سیاحت او چکر لپاره ورځي. پچیر اګام ولسوالي مو کتله پچیر ته لاړو اګام ته لاړو پچیر تنګي ته لاړو نو اوس الحمدلله راغلي دلته ګورګورۍ ساحې ته او الحمدلله ټول هیوادوال کولی شي په ډاډه زړه باندې په امنیت باندې په خوشحالۍ او په ارامه فضا کې کولی شي د هیواد د طبیعي منظرو څخه لیدنه وکړي خوند واخلي. د سیمې اوسیدونکي وایي د خونړیو جګړو وحشتونو له امله به دوی د جنازو لپاره هم کافي خلک نه لرل خو اوس د شته امنیت په وجه جوپې جوپې وګړي د دې ښکلیو سیمو نندارو ته روان دي. هغه وخت کې داسې ورځ راغلې ده چې موږ یوه روژه د بلې د پاسه نیولې ده دغه څو ورځو کې ځکه چې مړو له وکتل زنانهو ډوډۍ نه خوړلی موږ نه تېرېدله وینې په کوڅو کې روانې وې او بس ماشومان پراته وو هغو چې بهر ووتل د وینو بویونه وو یو شی خو نه وو مالونه هم په لارې ښځې هم په لارې بچې هم په لارې یو کار خو نه وو موږ ویلې. د اسلامي امارت په راتګ سره اوس دلته ژوند نوی پړاو ته ننوتی او پخوا به جنګونه او دعوې به وې وروره اوس موږ هلته هغه وخت کې نه شو راتللی او اوس راغلو خدای دې امن همداسې راولي ټول عمر. اوس دې سیمو کې خلک په ډاډه زړه له شنو درو او په زړه پورې منظرو خوند اخلي. چې اوس کوم امنیت دی کومه فضا ده مخکې داسې نه و مخکې داسې ایریا ته خلک نه شو راتللی که زه فکر درته وکړم ما داسې ځایونه مخکې نه و لیدلی شنه فضا وه راغلو ښایسته ملګرو سره غرمه تېره کړله. د ده په څېر ډېری کورنۍ ملګري او سیلانیان هره ورځ د دې سیمو د ښکلو منظرو د چینو له پاک اوبو او د لوړو غرونو له خوږو وږمو خپل روح او روان آراموي. ښه چکره مو ښه انجوی مو اخیسته دې ساحې نه ښه منظرې وې او پخوا دا ساحې نه هم نه وې لکه جمهوریت کې نه هم نه اوس د اسلامي امارت په راتګ سره شکر الحمدلله امن شوي دي خلک راځي او ښه چکر وهي. دې سیمو ته د تګ لپاره اوس زړونو کې ویرې نه بلکې خوښۍ او خوشحالۍ غوړېږي. هغه لرې پرتې سیمې چې په ننګرهار ولایت کې موجودې وي او ناامنه وي د اسلامي امارات د راتګ سره الحمدلله اوس ډاډه امنیت ده او خلک ډلې ډلې هغه ځای ته ورځي نو اوس په ننګرهار کې داخلي او خارجي سیلانیان هغه سیاحتي سیمو ته تګ راتګ کوي. د ننګرهار دا سیمې چې یو وخت پکې هره ورځ مرګونه کېدل اوس پکې د خوښۍ میلې جوړیږي.
دا د اسلامي امارت د هغو مخلصو هڅو نتیجه ده چې ټولنه یې له ویر څخه راوویسته او د سولې پر ټغر یې افغانانو ته د آرامۍ ژوند مهیا کړ. دا په هیواد کې د بدلون یوه وړه بیلګه ده. د دې خاورې هر کونج، هر کلی او سیمه د اسلامي امارت تر چتر لاندې په تدریجي ډول د یوې نوې هیله مندې راتلونکې پر لور روانه ده.